سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. ډاکټر صاحبانو نننی درس تیر لیکچر کې موږ تاسو وینډوز وویل، وینډوز 10 کوم مهم اپشنونه وو. نننی درس موضوع چې دی زموږ مایکروسافټ ورډ دی. مایکروسافټ ورډ مخکې له دې چې عملي کار وکړو لومړی راځم مایکروسافټ ورډ اوپن کوو او بعضې تعریفونه او تشریحات یې موږ تاسو مطالعې لاندې نیسو، وروسته بیا عملي کار کوو. ډاکټر صاحبانو ما درته مایکروسافټ ورډ فاینل آخري ورژن کوم چې نوی راغلی دی، نور نوي نه دي راغلي. 2019 ورډ مې انسټال کړی، درته انسټال کړی دی لخوا، او زه غواړم چې نوی افیس ووایو 2014 چې دغه تیر دی، دا اپډیټ دی او نوی دی. عنوان د درس موضوع دی زموږ تاسو MS Word 2019. مونږ تاسو چې وایو MS Word. MS mean Microsoft. MS مطلب کار چې تاسو راتلو مطلب دی مخفف دی مایکروسافت دی. ښه MS Word څه شی دی او د څه شي لپاره استعمالیږي؟ راځو یو تعریف لیکو چې مونږ مایکروسافت ورډ د څه شي په خاطر استعمالوو. ښه اول زه راځم مایکروسافت درته وایم چې د مایکروسافت څه شی دی. لیکم مایکروسافت دی مایکروسافت ورډ وینډوز د دې کمپنۍ نوم دی. لیکم د ورډ کمپنۍ نوم څه دی؟ CMPNY کمپنۍ نیم څه دی؟ مایکروسافت. ښه کمپنۍ نیم مایکروسافت. لوکیشن زه اول لیکم یا تاسو وروسته تشریح کوم. امریکا. پروګرام لیکم، پروګرام څه دی؟ MS Word. او ورژن نوی ورژن دی چې دی نه نوی ورژن بل تر اوسه نه دی راغلی. ورژن 2019. ښه مایکروسافت ورډ. ډاکټر صاحبانو مایکروسافت ورډ چې کوم دی کمپنۍ نوم دی مایکروسافت. مایکروسافت په خپله د کمپنۍ نوم دی. څه دی؟ د کمپنۍ نوم دی چې دا کمپنۍ د چا دی او چا جوړه کړې. لیکو ته اونر یا اونر اور چیف د دې رئیس او مشر مالک د دې کمپنۍ څوک دی؟ بیل ګیټ یو کس دی چې مایکروسافت کمپنۍ تاسیس کړې ده او فعلا رئیس دی او چې په نړۍ کې ورته سرمایه‌داره او شتمن کس هم پیژندل شوی. ورته لیکو richest person in the world. صحیح. ها مړه موضوع زموږ مایکروسافت ورډ 2019 ده. دا مایکروسافت چې یو کمپنۍ ده، نوم د کمپنۍ چې مایکروسافت چې پروګرامونه اکثر پروګرامونه تولیدوي. مثال مایکروسافت ورډ شو، اکسل شو، پاور پوینټ شو، اکسس شو،
او وینډوز او مختلف نور پروګرامونه د دې مایکروسافټ چې موقعیت چیرته دی او چا جوړ کړی دی اونر او چیف اونر معنی مالک او رئیس د دې څوک دی بیل ګیټ یو کس دی چې هغه مایکروسافټ کمپنی جوړ کړی ریچ پرسن ان د ورلد په نړۍ کې ورته پیسادار او شتمن کس هم پیژندل شوی لوکیشن کوم ځای کې دی دا مایکروسافټ کمپنی چیرته دی په امریکا کې په امریکا کې دی پروګرام نوم چې دی مسره ام اس ورډ د ورژن کوم دی 2019 دی اوس راځو موږ تاسو مایکروسافټ تعریف لیکو چې مایکروسافټ څه شی دی او څه لپاره استعمالیږي راځم سایز جوړ کړم MS Word is the production of Microsoft and use for documentation used for documentation, composing, later magazine, books, etc. او داسې نور ډاکټر صاحبان راځو تشریح ته وایي په انګلیسي کې وایي MS Word is the production of Microsoft and used for documentation, composing, letter, magazine, books, etc. یعنی مایکروسافټ ورډ پروډکشن معنی تولید مایکروسافټ ورډ وایي د مایکروسافټ کمپنۍ تولید دی مایکروسافټ لخوا جوړ شوی دی and used for documentation د ډاکومنټیشن د لیکلو کمپوز کولو یو کتاب کمپوزینګ کوي کمپوز کولو لیټر خط لیکلو میګزین مجله لیکلو بوکس ان کتابونو لیکلو لپاره استعمالیږي او یا په دری کې داسې وایو چې مایکروسافټ یک تولیدی مایکروسافت است پروگرام مایکروسافت یک تولید مایکروسافت است که به خاطر داکومنتیشن کامپوزینگ لیتر مگزین بوکس کتابا مجله یا نوشتار مکتوبا مختلف بخشامون بر مختلف بخشامون استفاده میکنیم ازشان میم نوشته میکنیم که MS Word is consist of MS Word is consist of title bar quick access toolbar دریم څه دی quick access toolbar caption button slash یا گونجا باز میگه کنترل بutton هم میگه control button مهربانی آواز میاری استاد او
ګټه استاد په انګلیسي دومره نه پوهېږو کېدای سي همغه انګلیسي خط په موږ ته لاندې پښتو باندې ولیکي درست مشکل نشته ډاکټر صاحب زه درته تشریح کوم ویډیو ده تاسو کولی شئ ویډیو وګورئ که زه پښتو په دري باندې ولیکم مشکل نشته لیکلی سم خو ولې وخت ضایع کېږي ډاکټر صاحب وخت کم دی موږ سره که دا په اوس ټایپینګ باندې وخت تېر کړو نو درس شاته پاتې کېږي زه تشریح کوم درته په پښتو درته ترجمه کوم تاسو ویډیو کې کتلی سئ تاسو دا ترجمه دې م کوو استاد بیا لږ د دري ترجمه لږ استاد ته وکړي بیا موږ زه درست دا ویډیو ډاکټر صاحب تاسو بیا کولی شئ ډاونلوډ کړئ لس ځلې هم کولی شئ سر نه کې ویې ګورئ مشکل نشته ډاکټر صاحب او که پوهنتون ته هم راشئ موږ درته ویډیو درکوو مطلب مې دا دی چې اوس آنلاین کنفرانس دی چې دلته ستاسو وخت ضایع نه شي او موږ تاسو درس مخکې ویسو وخت کم دی موږ سره ښه ډاکټر صاحب څلورم شی موږ سره ټیب مینو دی ټیب مینو پنځم چې دی موږ سره ریبان زه درته ټول تشریح کوم شپږم رولر اووم چې دی scroll ball اتم document او نهم څه دی موږ سره starts bar MS Word is consist of mega MS Word مشتمل است به چی تایتل بار چی میگه سکو ایرا تایتل بار میگه یعنی داکومنت که نوشته شده بالا اینمی ماوس که را سر ببینین داکومنت که نوشته شده وقتی که فایل ثبت کنم هر نامش که بود اینجا نامشون بر جای داکومنت میاد ایرا میگه تایتل بار اینمی بخش دوم کویک اکسس تول بار چی است کویک اکسس تول بار کی است اینمی بخش است اینمی بخش کی است اینجا یک فایل سیو میکنی مثال بک میری اینمی کدام بخشایی که اینجا هستن این کویک اکسس تول بار اینا رو میگه اینمی بخشا سوم کی است کپشن بتن یا گانجای باز کنترل بتن هم برشان میگه اینو کدام بخش است اینمی بخش است اینا رو میگه کپشن بتن یا کنترل بتن چهارم کی است تب مینو یا گانجا تب میگه فقط تب مینو میگه اینا رو میگن تب هر یک هوم است اینسرت است دیزاین است اما هر یک که انتخاب میکنه اینا رو تب میگه هر یک به نام تب یاد میشود که در مایکروسافت آفیس 2003 که بسیار سابقه بود اونا را باز مینو بار میگفت اینجا تب میگه تب مینو میگه برش دیگه اپدیت است پنجم ریبان چی میگه این همی بخشا خودش فکر کنید تایپ هم هستم اینجا اینی بخشا که است این تمام موضوعات که است اینجا این را مکمل چی میگه اینی بخشا ریبان میگه اینا رو رولر چی را میگه رولر خودش خطکش میگه که عالی نیست باش که اینجا میم ویو رولر را انتخاب میکنم این آمد صحیح رولر کی است خطکش میگه که اینه میستم باز رولر دو نوع است در رولر چند نوع دو قسم است یکش است ورتیکل رولر و دیگهش کی است هوریزونتال صحیح رولر دو قسم است یک ورتیکل است یک هوریزونتال است ورتیکل کی است عمودی را میگه عمودی و هوریزونتال کی است افقی را میگه اینا ولی کی هستن ورتیکل چیز هوریزونتال است افقی است عمودی ولی نیست اینا عمودی هم است این طرف است این کی است عمودی است رولر بار یا رولر برشان میگن خطکش صحیح به دو قسم است ورتیکل است هوریزونتال است هفتم کی است سکرول بار است سکرول بار هم به دو نوع هستن دو نوع است اما قسم است فقط شما یک چیز میکنین نوشته میکنین ورتیکل است ورتیکل و چی هوریزونتال خب سکرول بار هم به دو نوع است سکرول بار چی را میگه اینمی را میگه سیکو پایین و بالا که میره کتش اینمی که است این ورتیکل است عمودی است صحیح و هوریزونتال که هستن
هورایزونتال بازی نمی قسم وقتی که زیاد نوشته کنین بازی اینجا براتون به شکل هورایزونتال میاد. این طرف میتونین ببینید. آپشن بعدی که از داکومنت خودش می صفحه داخل که چیز نوشته میکنین اینجا چی میگه داکومنتس. امی خود داخل مایکروسافت ورد که شوین اینجا صفحه را داکومنت میگه و آخری استارتس بار چی است؟ استارتس بار اینمی صفحه هست. استارتس بار که از اینمی صفحه سه کن پیج 2 of 2 ما 2 صفحه را گرفتیم. اینجا نشان میده که شما 2 صفحه دارین. چند کلمه ورد است اینمی ایکا او نوشتارم وردار نوشته کردم لغت‌ها نوشته کردم و اینی بخش‌ها را چی میگن؟ استارتس بار یعنی یک معلومات براتون میده. این را میگه استارتس بار. امی موضوعات بود که تعریفی مایکروسافت ورد بود. خدا کنه که فهمیده باشین. بازم اگر کدام مشکل دارین در بخش دری پشتو مشکل نیست، ما براتون تشریح میکنم. به نظر ما که ما که پشتو گپ بزنیم شما فهمیده میتونین، چون اگر سوال دارین مشکل نیست میتونین بعد دری سوال کنین، چون پشتو دری برای ما مشکل نیست. خب بازم پشتو به خاطر که یکمی که برای ما آسان تر میشه و شما اگر مشکل داشته باشین باز میتونین که بگین ما با دری براتون تشریح میکنم. حالی اگر با دری تشریح کنم با پشتو هم داری تشریح کنم وقت زیاد میگیره، باز درس ما شما زیاد پس میمونه. میم درس عملی پرکتیکال شروع میکنیم. ان شاء الله که اینو بخش را فهمیدین. اگر فهمیده نباشین بازم اما ویدیو رو دانلود کنین یک چند دفعه ببینین. ان شاء الله که مکمل تشریح شده، تعریفایشون با دری و پشتو دویشون تعریف شده. این بود آشنایی همراه صفحه مایکروسافت ورد که چی است و به خاطر چی استفاده میشه. میایم حالی پرکتیکال عملی. یک چیز براتون نشون میکنم که مایکروسافت ورد کی هستن. ما میتونم مایکروسافت ورد از چند طریقه اوپن کنم باز کنم. we can open MS Word by ways. ما براتون از 12 طریقه با 12 طریقه میتونم که مایکروسافت براتون باز کنم. مثلا یک طریقه شما یادون دیگه طریقه یادون دیگه طریقه یا کدام طریقه مشکل بود دیگه طریقه میتونید استفاده کنید. میام پرکتیکال عملی کار میکنم. این را ثبت میکنم در دسکتاپ سیو. خب میام بخیر حالی مایکروسافت ورد پیش از اینکه اوپن کنم یک بار اینجا میام استارت منو. اول استارت منو شروع میکنم. میخوایم مایکروسافت ورد اوپن کنم. میام استارت منو. اینجا میام مایکروسافت ورد. طریقه اول از استارت منو میام اینا ورد نوشته شده کلیک میکنم سرش اینا اوپن میشه مایکروسافت ورد. صحیح اوپن شد. این طریقه اول. طریقه دوم مایکروسافت ورد که اوپن میکنین میایم از استارت منو. اینجا میایم MS Word چی میکنم؟ MS Word رایت کلیک سرچ میکنم پین تو استارت کلیک میکنم. این را میگی بخش تایلز. اینجا آمد. هیچ نمیرم که میخوایم که مثال وقت کم است امروز ما نمیتونیم که اینجا زیاد بپاله میشه. اینجا مستقیم میام ورد اینجا تایلز اینجا آمد کلیک میکنم سرش اوپن میشه. این شد طریقه دوم. طریقه سوم که پس میام اینجا برایشان میگم که نه ما در تاسک بار میخوایم که مسورد باشه. رایت کلیک میکنیم سرش مور پین تو تاسک بار. حالی میام کجا؟ میام اینجا مستقیم در تاسک بار اینجا هستن. اینا MS Word کلیک میکنیم سرش. طریقه چهارم صحیح اوپن میشه. طریقه پنجم چی است؟ پس میام اینجا استارت منو که آمدم MS Word. اینجا میام رایت کلیک میکنم سرش و چی میکنیم اینجا میام مور فایل لوکیشن. دیدین اوپن فایل لوکیشن رو کلیک میکنم. میام اینجا لوکیشنش اینه MS Word. اینجا رایت کلیک میکنم و سند تو دسکتاپ کلیک. یک شورتکت در دسکتاپ جور میکنم از اینجا از این طریقه. میام این حالی چی شد؟ شورتکت جور شد. اینا مستقیم هیچ نمیرم استارت منو هیچ جای نمیرم بکات کامپیوتر چالان کنم. مستقیم میام اینجا شورتکت دبل کلیک میکنم MS Word اوپن میشه. طریقه ششم بود.
طریقه دیگه همینجا میایم start menu میایم start menu MS Word MS Word میایم رایت کلیک میکنم پان فایل لوکیشن اینجا که آمدم ایرر پراپرتیز میکنم دکتر صاحب میخوایم یک شارتکت از کیبورد رو کنیم هیچ از طرف توسط ماوس اوپن نمیکنم میخوایم از توسط کیبورد اوپن کنم پراپرتیز میام پراپرتیز که آمدم اینجا یک شارتکت به رسمیت میگم کنترل وقتی که ما کنترل آلت دبلیو پرس کنم اتومات مایکروسافت ورد اوپن شد اپلای میکنم کنتینیو میکنم اوکی میکنم سکوینال وقتی کامپیوتر چالان کردین میاین هیچ ماوس کار نداریم کامپیوتر چالان شد میگم نه ما هیچ جای نمونم فقط توسط کیبورد میخوایم مایکروسافت ورد باز کنم کنترل پلاس آلت پلاس دبلیو پرس میکنم آل مایکروسافت ورد اوپن میشه چی کنترل جمع آلت جمع دبلیو این یک شارتکت که برشان جور کردم MS Word اوپن شد طریقه دیگه که است میایم مستقیم رن وین کی پلاس آر رن میایم اینجا نوشته میکنم وین ورد انتر میکنم از اینجا اوپن میشه طریقه دیگه چیست اینجا میایم رایت کلیک میکنم یا د CMD میایم CMD صحیح MS DOS یک پروگرام است از اینجا میخوام اوپن کنم چی نوشته میکنم str start چی وین ورد صحیح انتر این طریقه دیگه از کجا از CMD کماند لاین خواه این خلاص شد طریقه دیگه چی است طریقه دیگه که است از روی نوتپد پروگرام نوتپد شما خواندین از روی زوم اینجا میم چی رو اوپن میکنم نوتپد اوپن میکنم اول نوتپد اوپن میکنم اینجا نوشته میکنم نوتپد اینجا نوشته میکنم start start space WINWORD وین ورد این که نوشته کنم فایل میم سیو میکنم این را کجا سیو میکنم در دسکتاپ اینجا میتونید با نام خود یک فایل جور کنید که توسط از باز مایکروسافت ورد اوپن میکنیم مثلا ما نوشته میکنیم که یک نام برش میدیم که پروگرامی رایتینگ صحیح پروگرامی رایتینگ ولی مهم چیست اینجا دات BAT فرمت شون دات بات BAT حتما باید نوشته کنید نمی مهم است خب به این فرمت باید شما ثبت کنید این خو یک نام است هر نام شما برش مثال مایکروسافت ورد برای مایکروسافت ورد شما نام دادین پروگرامی رایتینگ سیو میکنم در کجا در دسکتاپ سیو این را کلوز میکنم حالا میام مستقیم ما نمیخوایم که چیز بریم پیش مایکروسافت ورد یا استارت منو میرم به نام خودم یک نام دادیم اینجا پروگرامی رایتینگ یگان تا می فکر میکنید چی است ولی وقتی که کلیک کنید دبل کلیک سرچ کنم مایکروسافت ورد اوپن میشه که ما خودم یک نام برشان دادم صحیح شد از نوتپد بود طریقه دیگه که هست اینجا میام تاسک منیجر از تاسک منیجر هم میتونیم که اینا اوپن کنین وین ورد نوشته کنین اینجا اوکی بزن اینا اوپن شد این طریقه از تاسک منیجر بود و طریقه آخریشان که است از کورتینا که شما خواندین در ویندوز کورتینا که هستن از اینجا باش میگم open word I'm sorry, I didn't get that. open word Sorry, I can't do this for you right now. Check back again after future updates. open word عالی پروگرامی Sure thing. Which word do you want to open? کدام یک شما Word or WordPad? وردپد رو میخواین اوپن کنین یا مایکروسافت ورد اینجا انتخاب میکنیم میگم ما ورد میخوایم انتخاب میکنیم اوپن میشه که از طریقی چی بود کورتینا بود خب این دا طریقی وی چې د مایکروسافت ورد د خلاصولو په خاطر وي چې موږ څو لارونه مایکروسافت ورد اوپن کولی سو ډاکټر صاحبان ستاسو
د زیات معلومات په خاطر مې تشریح کړل، که نه موږ تاسو ته دومره زیات ضرورت نشته، هم د یو څو طریقې یاد کړئ دا کفایت کوي. ښه راځو موږ تاسو مایکروسافټ ورډ اوپن کوو. مایکروسافټ ورډ ته راځم، یا له دې ځایه یا له خاص طریقې دغه دی چې تاسو ته اسانه وي. ټایلز ته راوړئ، دې ځای کې لنډ کلیک ورباندې کوئ، خلاص. ضرور نه دی چې زیات لاړ شي. کله چې موږ تاسو مایکروسافټ ورډ اوپن کوو، لومړی موږ ته هوم په نوم یو ټاب راځي چې هوم کې دلته موږ تاسو ته ریسنټ کې هغه کوم چپټرونه کوم ورډ کې چې موږ تاسو اوپن کړي دي په نږدې وخت کې موږ ته ښکاره کوي چې آیا تا دغه په کار دي اوپن کوي، نه. او دلته چې دي تیار جوړ ټمپلیټس دي. مثال مایکروسافټ ورډ کې ته سی وي جوړوي یا مثال کوم مکتوب جوړوي، تیار دوی ډیزاینونه جوړ کړي دي. کولی شي چې همدغه اوپن کړي، همغه کې صرف خپل هغه کوم متن چې دی همدلته پیسټ کړي. تیار جوړ ډیزاینونه دي. او ته ورته چې نه، زه وایم چې نه بلینک ډاکومنټ، زه بلینک ډاکومنټ اخلم چې نوی صفحه کلیک پې کوم، اوپن. ډاکټر صاحبانو دا د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس مکمل صفحه ده چې مخکې موږ تشریح کړل. هغه موضوعات چې وو هغه بیا کولی شي ویډیو کې مخکې شته دي. راځو زموږ تاسو لومړی شروع کړو له فایل څخه. فایل کې لومړی هم دی چې موږ اوس وویل همدغه موضوع دی چې بلینک نه موږ تاسو خالي صفحه اخیستلی شو. او دې ځایو کې چې دی دلته چې دی مختلف ټمپلیټس چې مایکروسافټ لخوا تیار جوړ شوي دي، موږ کولی شو هغه ایډیټ کړو، خپل لیکل متن او هر څه چې هغه پکې واچو. صرف نیو ده، نیو اپشن ده. نیو پوسته هم همدغه ده. نیو کې کولی شي نوي صفحه خالي صفحه اخلي، او یا نه زه ورته یم چې خالي صفحه نه اخلم، زه غواړم چې یو ټمپلیټ واخلم او هغې کې تیار جوړ ټمپلیټ وي، زه پکې صرف خپل معلومات لیکم. مثال دغه ټمپلیټ ته ما کلیک کړو. دا چې کله زه کلیک کړم دلته ماته ټمپلیټ په اړه دې کې بیا دوه قسمه دي. ځینې دي چې انټرنیټ لخوا ډاونلوډېږي چې هغه یو څه وخت هم نیسي، او ځینې چې دي کله چې انټرنیټ نه وي تیار جوړ شوي هم دي. دا اوس ګوره تیار جوړ ټمپلیټ دی. کولی شي دا عکس بدل کړي، دې په ځای خپل عکس ورته راوړي. نیم هیر، دلته خپل نوم ولیکه. جاب ټایټل د ایجوکیشن دی. که چیرې تاسو سی وي هم جوړوئ، تیار دا ټمپلیټ دی سی وي. ګوره هر څه شته دي. سکول نیم دی، مثال ورک ایکسپیرینس کاري تجربه دی، تیار جوړ هغه دی. صرف تاسو خپل معلومات پکې اضافه کړئ. د ادرس هر څه تیار جوړ دی. او که غواړئ چې نه زه ورته وایم چې دلته ضرورت نشته، زه غواړم نوې صفحه واخلم په خپله یې جوړوم، نو بلینک ډاکومنټ کلیک کوو او صفحه خلاصېږي. دلته بیا کولی شو چې هر څه خپله ولیکو، په خپله خوښه یې جوړ کړو. آپشن بل دی اوپن. اوپن تاسو فکر کوم په نوټ پیډ او ورډ پیډ کې هم لوستلی دي، دا مو ویلي دي، درته تکراري هم راځي. اوپن په واسطه موږ کولی شو چې مخکې کوم فایل موږ سیو کړی وي، جوړ کړی وي، کوم ډرایو کې وي، فلش کې وي، هر ځای کې وي، د اوپن له طریقه هغه دلته ورډ ته راوړلی سو. کلیک پې کوم. ګوره دلته یو څو آپشنونه دي. اوپن ریسنټ نه مطلب بیا هماغه د ریسنټ دا هغه شیان موږ ته ښیي چې موږ د باندې نن ورځ کې د مخکې دې نه مخکې موږ اوپن کړي کار هم پکې کړی. دلته ښیي وایي که چېرې ضرورت وي تېره هفته کې کار کړی وي، په اخره کې چې کوم کارونه کړي ورته که چېرې دې ته ضرورت وي خو دغه دي، دې ځای نه لنډ درته ښیي، تاسو ته اسانه کړی دې ځای نه اوپن کولی شئ. زه ورته وایم چې نه دې سره زما کار نه دی. دلته ون ډرایو څه مطلب دی؟ ون ډرایو چې دی ډاکټر صاحبانو اکثره وخت که مو لیدلي وي ځینې کسان د خپل ډیټا د خپلو فایلونو اسنادونو لپاره یو هارد ډیسک اخلي، ایکسټرنل هارد ډیسک یا فلش جیب کې ګرځوي چې هغې کې مواد وي، ځان سره بیگ کې واچوي او هر ځای ته ګرځوي. ون ډرایو چې دی موږ ته دا سهولت راکړی که چیرې موږ انټرنیټ ولرو، آی ډي مو پکې جوړه کړې وي، ون ډرایو موږ ته په کرایه یو سپیس راکوي، لکه یو څوک چې یو کور په کرایه نیسي د میاشتې کرایه ورته ورکوي. ون ډرایو همدې شکل باندې موږ تاسو ته یو سپیس راکوي، 10 جی بي 20 جی بي 30 جی بي هر څومره هغې اندازې باندې کرایه موږ نه اخلي. نو بیا کولی شي چې خپل یوزر نیم پاسورډ پکې ورکړو چې هر ځای کې د نړۍ په هر ځای کې موږ تاسو چې انټرنیټ راسره وي، خپل مواد هم پکې وي، فلش هارد ډیسک ته ضرورت نشته. موږ ون ډرایو ته راځو، خپل مواد له ون ډرایو څخه اخلو. د دې ون ډرایو دا وظیفه ده چې اوس دپاره موږ ورته ضرورت نه لرو. دویم ډیس پي سي په خپل همدې کمپیوټر کې اوپن فایل اوپن کوم یې د دې کمپیوټر نه، دې کمپیوټر کې چې کوم ځای کې ایښی وي کولی شي اوپن یې کړي. فکر وکړه دا کمپیوټر دی او دا اتاقونه دي که نه، کوم اتاق کې کوم ځای کې ډرایوونه دي لکه اتاقونه، کوم ځای کې تا فایل ایښی، مثال ای ډرایو کې دی ایښی، سی ډرایو کې دی ایښی، ویډیو های آموزشي آنلاین مثال دا دی اوپن کوي، هر ځای چې وي نو دیس پی سي نو اوپن کولی شي. ارټ پلیس څه معنی؟ ارټ پلیس هم ون ډرایو په شکل دی، ون ډرایو په شکل دی. ارټ پلیس په واسطه موږ کولی شي بعضې ویب سایټونو څخه موږ سپیس واخلو، هغلته هم په همدې طریقه باندې دی چې انټرنیټ ته ضرورت دی. براوز چې دی براوز په واسطه موږ کولی شو بیا هم په خپل کمپیوټر کې سرچ کړو دا فایل موږ کوم ځای کې ایښی دی، سی ډرایو کې، ای ډرایو کې، یو ډاکومنټ کې، هر ځای کې چې وي موږ کولی شو
د دې ځای اوپن کړو. خو زه ورته وایم چې مثال زما فایل چې دی اوس ورته ضرورت نه لرم. آپشن بعدي چې دی انفو دی چې زیات موضوعات دي انفو کې. انفو په واسطه اول راځو دې صحیح ته. انفو مطلب له انفارمیشن اخیستل شوی. انفارمیشن په معنا د معلوماتو ده. یعنی مونږ یو ډاکومنټ یو مکتوب مونږ جوړ کو، مونږ غواړو په هغې مکتوب کې څه وکړو، د هغې مکتوب په اړه یو معلومات دلته درج کړو، معلومات ولیکو چې داسې ګوره سایز یې څومره دی، پیجز صفحې څو صفحې دي، څو لغات دي پکې، ایډیټینګ څومره وخت کې شوی دی، ټایټل عنوان څه دی، ټیکس چې دی ضمیمه کول دي، کمنټس تبصره دي په لیکي، ریلیټډ ډیټ مربوطه اړوند تاریخ یې دی دلته ورته لیکلی سي، او ریلیټډ پیپل چا جوړ کړی دی، مثال د سپین غر اډمن سپین غر اکاونټ دی، هر څو اکاونټ چې وي د هغې اکاونټ نوم لیکي. همدغسې دلته هم پراپرټیز دی کولی چې نه د دې ځای نه ذکر کوم، لکه دا چې دی دا بیا پخوانی دی چې مونږ په تاسو په 2003 افیس مونږ که چېرې لوستلی وي په هغې کې هم دغه دلته هم سمري د خلاصۍ دی، معلومات لیدی شي، بعضې معلومات پکې درج کولی شي. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.